السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم تاسو ورور ولی الله یو ځل بیا پښتو ټکی یوټیوب چینل له طرف نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو باندې ویډیو کې تاسو ته راخم چې څنګه کولای شئ تاسو چې خپل لاکس نه بیک ګراوند مطلب ختم کړئ په یو کلیک سره ډیر په اسانه طریقې سره او بغیر د اپلیکیشن نه. مطلب د اپلیکیشن ضرورت پکې تاسو ته نشته. تاسو ډایرکټ خپل تصویر نه چې کوم دی بیک ګراوند ختمولای شئ ډیر په اسانه طریقې سره. نو قدرمنو ویډیو تر اخره وګورئ. ویډیو سکپ کوئ مخ دینه مخکې تاسو لوکیشن درخواست کوم که تر اوسه پورې تاسو موږ پښتو ټکی یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ دا سبسکرایب کړئ خو کې د غنټې نشان کلیک کړئ چې زمونږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې دررسي. نو ملګرو سمپل تاسو به څه وکړئ اول خو به تاسو راشئ تاسو سره چې کوم براوزر وي خپل په موبایل کې دی له به تاسو راشئ مثال په طور لکه ما سره ګوګل دی ټیک ده. په ګوګل کې دلته کې کم سرچ بار چې دی په دې کې به تاسو ولیکئ بي جي ټیک ده ریمو. کله چې دا تاسو ولیکل صحیح ده نو تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. دلته کې تاسو لیکلی دی ریموو بیک ګراوند. نو تاسو به څه وکئ په دې باندې به کلیک وکئ ټیک ده. په دې چې کله کلیک وکړو نو په دې کې بیا سمپل دوه سټپس دي. اولنی سټپ چې دی اپلوډ ایمیج مطلب ته به خپله تصویر چې دی هغه به سلیکټ کړي دا الاو پرمیشن چې دی دا به دې ته پرمیشن ورکړي. بیا به ته لاړ شي خپل موبایل نه به تصویر راواخلي کم تصویر نه چې ته بیک ګراوند ختمول غواړي. مثال په طور دا یو پکچر ما راواغستو صحیح ده ډن اپشن تاسو له راکړی دی په دې به تاسو کلیک واخلئ. لږ شانتې لوډینګ به کوي یو 2-3 سیکنډه به دې ته تاسو ویټ وکړئ. د هغې نه بعد زه تاسو ته ښایم چې د دې به اټومیټکلی ستاسو د تصویر نه بیک ګراوند چې دی هغه به ترې ختم شي او تاسو دې ته بیا بیک ګراوند چې دی هغه بل ډېر په اسانه طریقې سره چینج کولی شئ. دا وګورئ تاسو دلته کې زما د عکس نه چې دی زما د انځور نه بیک ګراوند بالکل ختم شو. اړو پته یې هم نه لګي چې دلته شاته بیک ګراوند شته که نشته یا ورته بیک ګراوند او که نه و. دا وګورئ په دې کې تاسو کتلی شئ دا کم بیک ګراوند چې تلر شو هغه تصویر دی ما سره. ورپسې کم چې اوریجنل تصویر و نو دا وګورئ تاسو سره اوریجنل تصویر کې شاته وګورئ او کم بیک ګراوند چې تلر شو دې کې تاسو ته ښه واضحه فرق معلومیږي چې ډېر په اسانه طریقې سره تلر شو. اوس که تاسو چېرته په اپلیکیشن کې بیک ګراوند لرې کوئ نو په هغې کې اکثر سړی صحیح بیک ګراوند چې دی هغه ترې نشي ختمولی. نو دا اټومیټکلی ډېر په اسانه طریقې سره مطلب په یو کلیک سره ستاسو د تصویر نه چې کوم دی بیک ګراوند ختمیږي ټیک ده. کله چې د بیک ګراوند لر کوئ دلته کې دا بیا وګورئ تاسو له د دې ډاونلوډ سایز راکړی دی مطلب که ته ایچ ډي کې ډاونلوډ کول غواړئ یا د بل وړوکي لږ سایز کې ډاونلوډ کول غواړئ نو هغه سمپل په هغې کې ته څه کولی شئ خپل موبایل ته سیو کولی شئ. نو په دې طریقه تاسو په یو کلیک سره د خپل تصویر نه بیک ګراوند چې دی هغه ختمولی شئ. دغه شانتې هم په دغه طریقې سره که هر څنګه بیک ګراوند چې وي نو هغه به ترې سمپل خپل تصویر سلیکټ کړئ. دلته کې اپلوډ ایمیج باندې به کلیک وکړئ. دې نه بعد چې کله اپلوډ شو نو تاسو ته پکې بیا نور ګوتې والو د ضرورت نشته به اټومیټکلی ستاسو د تصویر نه بیک ګراوند چې دی هغه ریموف کړئ. نو ملګرو دې کې د اپلیکیشن هم تاسو ته ضرورت نشته. براوزر خو د هر چا سره په موبایل کې لازمي وي چې کم براوزر وي سمپل لاړ شئ په سرچ کې دغه ولیکئ بي جي ریمو ټیک ده. په دې کې ورپسې چې تاسو ته راغی ریمو بیک ګراوند نو په دغه اپشن باندې به کلیک وکړئ او نوره طریقه درته ما راوښیله په دغه طریقې سره به خپل تصویر چې دی هغې نه بیک ګراوند ختم کړئ. قدرمنو دا ونه ویډیو امید لرم چې خوښه شوي وي. که خوښه شوي وي لایک یې کړئ چینل سبسکرایبول مه هېروئ. ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.